زما عزت مندو مونږ حضرت عثمان ابن عفان ذی النورین رضی اللہ عنہ ذکر خیر او د ژوند حالات او د غد اسلام او د مسلمانانو د لپاره خدمتونه دا شروع کړیو. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ مقام او مرتبہ دا پیجندل نہایتی ضروری دی. د صحابه کرامو ایمان د حضرات صحابه کرامو سره مینه ساتل د په دین کې انتهایی ضروری دی او د ایمان علامه ده. اللہ تعالی فرمائی والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. اغا خلق چې صحابه کرامو ته ځای ورکړ او صحابه کرامو سره په دین کې وغیرہ امور کې مدد وکړ اولئک هم المؤمنون حقا دا رښتینی مسلمانان. نو صحابه سره مینه ساتل دا د ایمان علامه ده. علما حضرات لیکي وای کله چې د یو بنده په زړه کې د صحابه کرامو سره رښتینی مینه وي، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ابن عفان، علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہ د عام صحابه سره مینه وي، خلفای راشدین سره مینه وي، اهل بیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه وي. نو دا مینه او محبت دومره عظیم نعمت ته چې د دې سړي عمل نامه الله پاک نه ګوري او بخنه وته فرمایي. ځکه دا د صحابه مینا، د اهل بیت مینا، د خلفای راشدین مینا دا ایمان والو کی وی، دا کامیاب خلقو کی وی او دا باغ خلقو کی وی چې کوم جنتیان. پدې وجه امام ربانی محبوب سبحانی سیدنا الشیخ مجدد الفسانی رحمت الله علیه مکتوباتو کې لیکلي دي چې د جنت په هر دروازه باندې به یو فرشته ولاړی او د هغه فرشتي کار بداوي چې د هغه فرشتي نه با هغه خلق جنت ته نشي داخلي. د چا پزړه کې چې د ابوبکر صدیق او د عمر فاروق بغض وي، د چا پزړه کې چې د حضرت ابوبکر صدیق سره بغض او نفرت وي، هغه له بدیکا ورکی او د جنت د دروازې نه به واپس کوي. وتب فرمایي چې دا دغه خلکو د پاره نه دی تیار د چا پزړه کې چې د سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نفرت. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی بعض خصوصیات داسیو چې سره درینه چې ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد اوچت بندره، افضل ترین بندره، ورپسې حضرت عمر فاروق افضل ترین بندره او درېم مرتبه د حضرت عثمان ابن عفان ذی النورین رضی اللہ عنہ دا. خو ځینې جزئی فضیلتونه داسې دي چې هغه په ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی اللہ عنہم کې نو او الله پاک حضرت عثمان ابن عفان کې پیدا کړی. پای کې یو صفت دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دولریانی د حضرت عثمان ابن عفان په نکاح کې راغلی. د نبی کریم مشر لور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا او بیا حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا
او بیا چې ادویمه کله وفات شو نو نبی پاک او فرمایل که چرته زما سلویخ لوریانم وی یکی بادیګره وفات کیده نو ما به حضرت عثمان په نکاح کې ورکول. ځینې روایتو کې داسې دي که زما بل لور وی درېم لور مم وی نو ما به حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه ته په نکاح ورکړ. بل یو لوی خصوصیت دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما نیکه ابراهیم خلیل الله علیه السلام دا الله په لار کې هجرت کړو، دا الله په لار کې هجرت کړو، بابل دا پرېخو او مکی مکرمه ته راغلو او مکه مکرمه بیا پرېخو و شام ته تلو. شپږ نیم زره کاله مخکې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي سیدنا ابراهیم خلیل الله د الله په لار کې هجرت کړو، خپل وطن یې پرېښو او داغه نه بعد چا دا کار نو کړی. ړومبی د الله په لاره کې هجرت د الله د دین دپاره خپل وطن او کور پرېښودل دا عمل په صحابه کرامو کې او د حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام شپږ نیم زره کاله رسته حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه کړی. کله چې په مکه مکرمه کې د کافرانو تنګاو نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم متو فرمایل چې ته حبشي ته هجرت وکړه. حضرت د خپلې بیبي سره حبشي ته لاړ او بیا چې کله ورته پته ولګېده چې سید الکائنات نبی الانبیاء والمرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مکی معظمین مدینی طیبه ته هجرت کړی نو بیا د حبشې نه هجرت مدینه منورې ته ګویا چې دوه هجرتونه کړي. درېم یو لویه خبره په حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه کې دا وه چې کله په شپږم کال له هجرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمرې ته روان شو او په لاره کې کافرانو دخل اندازي شروع کړه او دوی د عمرې نه منې کول. د صلح حدیبیه واقعه مخې ته راله. د دې لانجې جوړېدو سره نبی پاک صلی الله علیه وسلم حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه ته او فرمایل چې تلار شه مکی مکرمه ته زمونږ نه مخکې لاړ شه او کافرانو ته وایي چې مونږ د حملې په اراده نه یو را روان تاسو سره جنگ نه کوو مونږ عمرې ته را روان یو. کله چې صحابه کرام او د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه انتخاب کېدو د دې مهم د پاره نو صحابه کېناست مشورې کوله چې څوک ولیږو چا یو صحابیات که چا بل چاوی حضرت عثمان ابن عفان ډیر خره ځکه د کافرانو سره اهل مکه سره ډیر نیکه کړي سخای کړي دا او بلدان نرم دی عدد تعلق هغه سره ډیرو کسانو سره خپاتې شوی دی نو ده به موږ نماینده ولیږو نو د په نمایندګۍ کې شاید چې کافران هغه نرمیو کی او د جنگ د لارې نه او د تشدد د لارې نه وړي. پیغمبر علیه السلام دا خوښه کړله. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه په دې غرض مکې معظمې ته ولېږه چې ته ورشه کافران پوه کا چې ټیک د دې سره وسلې شته د خپل تحفظ د بار راغستي توري وسره شته او مستقل سنت دي چې قانوني وسله ته ګرځول شي قانوني غیر قانوني نه مسلمان بس نه د خپل حفاظت د بار. نو لہذا پیغمبر علیہ السلام حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تا
دا پیغام ورکو او ته فرمایل چې ته به دی پوي کې چې دا د عمرې په نیت را روان دي او تاسو سره څه جنگ نه کوي حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه چې کله مکه معظمه تراغه هغه ته دا پیغام ورولو نو دا هغه ځاړه مرګري راغو خلکو وتا وی ته عمره وکا کنه وی نه 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 زبا عمره نبی علیہ السلام سره او چاوي نن په زما ملمه چاوي زما په ملمه دي کی درې ورځې تیرې شوې چا کافرانو منافقانو پروپاګاندا وکړه چې حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه شهید کړي نو هغه وخت کې هو د مواصلات او د ذرایع نه چې زر سره خبرې ده ټلیفونونه یا نور څه صحابه کرامو کې تشویش شو پیغمبر علیہ السلام هم ډېر خفه شو چې دا څه چلو شو دا څه کار خو چام نو کړی چې سفیری وجلې او د امن پیغام وړون کې شهید کړي وي پیغمبر پاک ډېر خفه شو د کیکر ونوا د سیرت په کتابونو کې راغلي په هغه سوري باندې صحابه راجم ک پیغمبر علیہ السلام او ما سره بیعت علی الجهاد کوي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا الله تعالى سورة فتح کی شپږشتمه پارہ کی دغه بیعت رضوان ذکر کړي دغه بیعت رضوان وتذکر ویل شي چې الله دې ټولو هغه حضراتنا چې شاه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره بیعت علی الجهاد کړو په هغه خلکو باندې خپل رضا راولېګلا اعلان یې فرمایلو چې زه دې خلکو ناراضي یم حضرت پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم صحابه را جمع کړو او ټول د پیغمبر مبارک لاس کې لاس ورکو دا الله پیغمبرو فرمایل چې ما سره دا لوز کوي دا وعده کوي چې ترسو مونږ د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه د ویني بدل نه اغسته یو کافر سره وجنګي صحابه کرام وسره وعده وکړه بیعت پیغمبر علیہ السلام یو لاس کی ولو دا بل لاس راواغسو ویلا میں دا حضرت عثمان ابن عفان په دې کې بیا اطلاع را لچې دا چا دروغ ویلی او حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه ژوندې نو دا خبره د حضرت عثمان ابن عفان یو عظیم منقبت ته یو ډېر لوی برکات الله پاک هغه ته ورکړي یو ځل ډېر زیات تکلیف شو په مسلمانانو باندې مدینه منوره کې قحط راغی کمیو د غلی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلق دوی تر ماخام پورې صبر وکي ماخام به الله پاک سحل روبس او الله پاک جل جلاله به زموږ استاد په حال رحم ماخام ته نږدې د زر او خانو قافله مدینی طیبه ته داخله شو ادا زر واړه د غلینا ډکو غلا په باروا او دا ټول حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه مولانا عبد الشکور لکنوی رحمت الله علیه لیکلی دي سیره خلفای راشدین کې چې کله دا غلی والا اوخان مدینی طیبه ترالل حضرت عثمان ابن عفان ته د مدینه منوره تاجران امر رسیدل حضرت عثمان ابن عفان ذن نورین رضی الله عنه وتوای چې تاسو مال سونه ګټه راکوي ایوته 2 روپے به ګټه درکو چې تا یو شی په لس غشتې مونږ به تعالی په 12 بدل کو وای چې نه وای خدرې بدل کو پینځو پورې لاړل
چې کوم شی تا په لس اغستی وي مونږ به د نه په پنځلس وایلو. عثمان رضی الله عنه ورته وفرمیل چې ما ته د ستاسو نه زیاته ګټه راکولې کېږي. هغوی حیران شو ورته وایي چې د ټولې مدینې غټ تاجران مونږ یو، دا څوک دي چې د دې نه زیات قیمت تا ته درکوي؟ سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله عنه ورته وفرمیل چې تاسو ټول ګواه شئ چې دا تجارت ما الله پاک سره وکړ. کوم چې د 1 روپۍ په عوض کې مال سلم راکوي، اوس هم راکولی شي او راکوي. د 1 روپۍ پسې مال سلم راکوي او اوس هم راکولی شي او راکوي. تاسو ټول ګواه شئ چې دا 1000 واړه اوښان ما اهل مدینه منوره ته د الله په نوم باندې خیراتي ورکړه. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی خوب گورم خوب وینم چې د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ډیر ښکلي اس تک سپین اس باندې ناسته، تک سپینی نورانی جامې اچولې او دا ترکي اس ته ډیر ښکلی مضبوط پیغمبر د خدای په هغې تشریف فرماره او را روان دی. زه په خوب کې د الله پیغمبر ته عرض کوم اے د الله پیغمبره زما ډیر یاد شوی وي، ډیر وخت شو ما تاسو خوب کې نه ویلې، ما ته لږ ودرېږه چې ستا دیدار وکړم، یو څو خبرې را سره وکړم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی په خوب کې راته د دواړو جهانو سردار فرمایل صبر وکړه، ما سره ټیم نشته دی، زه اوسګار نیما په جنت کې د عثمان ابن عفان واده دی. عثمان ابن عفان نن یو صدقه کړی دی، یو سخا او خیرات یې کړی په مدینه منوره والا باندې، او د هغې په اعزاز کې الله د جنت د یو ښکلي حوري سره د هغه نکاح تړي، او د نکاح یو ښکلی محفل په جنت کې جوړ دی، او ما ته د هغې دعوت دی او زه تیزی سره یم هغه محفل عروسی کی د واده او د نکاح په دې محفل کې شرکت ته روان. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه مونږ تاسو چې کوم قرآن وایو د دې جامع را جمع کون کې او دا ترتیب د حضرت عثمان ابن عفان. په خوا زمانه کې کاغذ نو، کاغذ په 170 هجری کې په سمرقند کې پیدا شوی دی. 170 هجری دا قرآن شریف د حافظانو په سینو کې وو، چاته ډیر یاد، چاته لږ یاد، چاته مکمل یاد، او چا سره به په سرمنه باندې لیکلی شوی یو صورت، ډیر صورتونه، یو سپاره، ډیرې سپارې، لږې سپارې. دغه شانتي په دې سپینو سپینو کاڼو باندې د کجورو په دې پټونو باندې د قرآن پاک کتابت شوی. عمر فاروق او بکر صدیق ته عرض کړي چې فلانه جنگ وشو او یا قاریان پکې شهیدان شو، دا حافظان چې دي د قرآن شریف به زموږ د لاسه لاړ شي، دا را جمع کا. اوږده خبره ده، هغه نو تیار وي، دا پیغمبر علیه السلام نه دي کړي. نبی علیه السلام په دې بنیاد نه کړي چې وحی را روانه وه او هغه نور امورو کې مشغول و. الله پاک یو کار د چا په قسمت کې لګلی، او پیغمبر په وینا کې دې ته اشاره کړې ده مصحف یو سړی مړ شي او قرآن شریف په وراثت کې پرېږدي او دا څوک لولي نو هغه ته ثواب رسي، دا قولي حدیث دی. نو عرض دا کومه بیا ابوبکر صدیق قرآن شریف را جمع کړ، خو هغه را جمع پوره نه وه، پوره داسې نه وه چې مختلف قراتونه پکې وو، نور قرآن پوره و، یو ټکی هم پکې بهر نه و، خو مختلف قراتونه پکې وو. بیا چې دا نوي نوي خلک مسلمانېدل او لکه ځان چې والد علم نه کم وو، نو هغوی به چې یو قرت زده کو بل ته به غلط وي، حالانکې اب هم ټیک وو. نو په آذربایجان کې یو جنگ وشو، هغې کې قاریان هم شهیدان شو.
او د بعض صحابه کرامو تابعین اختلاف راغی یو دا قرات ټیک ته ابل دا ټیک ته حالانکه دواړه ټیکو عثمان ابن عفان رضی الله عنه تا دا محسوس شوا چې دا په یو قرات کې راجم کول غواړي نو هغه دا ټول قراتونه راجم کړل صحابه راجم کړل چې کوم موجود او یو قرات باندې دا اوس کوم شکل کې چې قران دی دایره مدون کړه راجم کړ او ټول ته وی چې زید ابن ثابت د دې کمیټه سربراه دی او دا نور به وسری وی او دا ډېر په احتیاط سره راجم کیږي نو دا ټول قرا چې کبو کاتبین وحی په هغه وخت کې سوکو او چا سره څومره لیکل د قران شریفو آی راجم کړل او ډېر په احتیاط باندې یو نسخه دا غینه جوړه دا هغه نسخې نوم دی الامام او دا غینه بیا و نسخې نور تیار کړي او مختلفو علاقو ته ولګري او نور قراتونه بند دې تبګوري او په دې طریقه به قران شریف لیکي چې امت کې انتشار پیدا نشي د ناپوهه خلکو د ساده خلکو د خطای او د گمراهۍ ذریعہ نه ګرځي نو حضرت عثمان ابن عفان ته جامع قرآن وای قرآن جمع کوونکې عالمانو لیکلي دي چې په دغه شکل باندې کم چې زما استاد پلاس کې قرآن کریم په لوح محفوظ کې ډېر سپاره سوار لس د پاس سل سورتونه په دغه انداز باندې بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ الله دا خدمت د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه نواست دا هغه عظیم کارنامه ده الله جل جلاله دې موږ او تاسو کې د صحابه کرامو مینه پیدا کړي رب العالمین جل جلاله دې موږ او تاسو د صحابه کرامو عاشقان وګرځي د صحابه کرامو مینه او محبت او اتباع او د اغي تابعداري کریم رب ټول امت ته مسلمانانو ته نصیب فرمای واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.